یونیکو سرخورآباد کې ولاړ یو، دلته بېګا یو غمناکه درناکه افسوسناکه واقعه شوې وه. یو ماشوم چې د هغه عمر ډېر کم دی، هغه چا وژلی دی، دا عباره کې راغلي یو. او د هغې تره ستاسو اکبر صاحب نوم دی. اکبر صاحب، تاسو موږ ته د دې هلک نوم ووایئ چې څه نوم و، او دا کیسه راته لږ وکړئ چې دا څه په تفصیل سره خیره چې دا داسې کار دی. د ده نوم عبدالرحمن و. عبدالرحمن لسم صنف کې سبق و، درس کې و. دی والد صاحب دی. دا د ډېر کمزورۍ او د غریبۍ د دې حالت ته وګوره. په دې وجه د سکول نه دی راوکار کړو. لاړ په کښتونو له لوډر واغېستو په 2 لکه روپۍ باندې. د هغه هم پې 3 کښته شارټ په کښتونو له لوډر واغېستو. په هغه کې به سبزي مبزي وړله، د 1500 روپو سبزي به راوسته یو به وړه. نو ماښام به یې پې 200-300 روپۍ راوړې کور ته، نو بس خپله ګزاره به یې پې کوله. نو پرون داسې کار شوی دی چې دوی تلي دې خوا د دغه طرف ته مسکین آباد سایډ ته. نو دلته دوی ولاړ دي چې هله سبزي ورکوي. نو دې کې یو هلک په موټرسایکل سور دی راغلی دی، د ده د لوډر سره موټرسایکل دا موټۍ جنګېدلي چې جنګېدلي. نو دې پسې دا ورور مې راکوز شوی ته وایي چې هلکه خوب خو نه شوې؟ نه ورته وایي چې نه زه بچ یم. ته وایي که څه مسله یې خوب شوی نو چې ډاکټر ته دې بوځم یا د هسپتال ته بوځم که نه؟ او ته وایي چې نه نه بس بچ یم. نو بس دوی واپس خپله سبزي خرڅیا ته تللی مخکې چې تللی. نو تللی پلار یې رابار کړی دی، 3 ورونه دي هغه یې رابار کړي دي. نور وروره کلي کې اشر باندې کسان راټول کړي، خپل خپلوان به وو. خو تقریبا ده وویل چې 10-12 کسان مخکې ورته ولاړ دي چې دوی څه ټایم ورغلي دلته. نو اشاره ورته کړې چې ګاډی ودراو. زما د ورور وویل، کشر ورور مې ورسره ورته وویل چې زما خیال دی سبزي یې دي چې موږ ورته ګاډی ودرو. چې موږ څنګه ګاډی ودرو، د شروع وکړه एकदम. دا 4 کسان وایي په ما رال چې رال. نو زه یې راسملولم. دا ماشوم چې وایي دا خوا ودرېده، یېرېده داسې رپېده که نه. وایي مالک ته وایي چې ګزار ونه کړې زه ته ځه. نو دا خوا هلته ولاړو. نو بیا زه په ځان نیم پوه شوی، په ما 4-5 کسان راټول شو. څه ټایم چې ما نظر کار وکړو او ما خیال وکړو، خو داسې یو نظر مې هلک ولیده چې 3 کسان د ده په دې ځای ناست وو. او پلار چې کوم نو پلار سره دومره کاڼی ورسو لاس کې ولکې ورته زړه زړه ولکه کاڼي وو. کاڼي هغه ماشوم ته زړه والو، ماشوم ته زړه والو. او بل چې وو هغه به داسې پې ناست وو چې تېده به ټوپ پې وو په سینه وله. نو چې کله هغه وفات شوی دی روغ چې تللی، نو هغې پرېښی. وایي کسانو منډه کړې. چې منډه کړې نو دې زه هم پرېښودم. پته ورته وایي چې هلک مړ شو. چې هغې منډه کړې نو زه پرېښودم، زه ورغلم. چې ورغلم چې پام وکړو هلک مړو. نو بیا دا کلي کسانو ته مه وایي چې موبایل راکړئ زه ټلیفون وکړم که نه. وایي چا موبایل نه راکړو. بلا کسانو کلي کسانو موبایل نه راکړو، چا موبایل نه ورته لکه مدد چا نه کړو. تماشې ته ولاړو. دې باره کې تاسو FIR کړی دی؟ دې باره کې موږ FIR کړی دی. او موږ زه د عمران خان نه، زه د چیف جسټس نه دا توقع کوم او دا ریکویسټ ورته کوم که تاسو چېرته په رښتیا دا خبره کوله که نه چې موږ پاکستان کې نوی پاکستان جوړو او تحریک انصاف تاج راوستو که نه، په دې دغه باندې چې زه به انصاف کوم. نو ستا دا انصاف دی. اوس موږ ته انصاف پکار دی. زه غریب سړی یم ورور، زما وس نه کېږي، زما ته انصاف پکار دی. که کولی شو خو ما سره انصاف وکړه. زما خو نور وس نه کېږي. زما هم دقه یو سله وه. زما خو نور بچي دي وویلې ماشومان بس دغه ماشومان پاتې شو، نور څه وروسته. زه د چیف جسټس نه د عمران خان نه د انصاف غواړم. هغه ما نه دې ظالمانو واغېستو، نور اوس زما ناحقه وو. دا ټول دنیا دا 17 کلي دي پرې کلو کې تپوس وکړي چېرته د زما زوی یا چې تېزه خبره کړي یا د دې ماشوم عمر به څونه و؟ د دې شناختي کارډ هم لا نه جوړېده. هغه 17 سال به و. لکه شناختي کارډ هم شناختي کارډ یې لا نه جوړېد. لکه ما او دا تاسو ووایئ چې لکه مخکې سکول ته تلو د غریبۍ او د غربت د وجې د سکول پرېښودو او تاسو ورته په قرض پورزو باندې چینچي لوډر واغېستو، پای کې به یې سبزي خرڅوله. ډېره مهرباني. هغه سره دې ظالمانو داسې دی. دغه ضعیف پلار دی، د دې دا حالت دی. دغه دا ما په دې په هغه باندې دا کړل. نو د چیف جسټس نه د عمران خان نه دا ریکویسټ کوم که هغه دا کولی شي او د هغه په لاس کې زوري، نو زه دا کسان ټول د پانسۍ تختې ته رسول غواړم. او که نه نو بیا دې راشي ما دې مسه پانسي کړي.